دا الله نبی علیہ السلام وی الله دې ته من قربان کی څخه مهربانه پیغمبر دی هغه وی چې چا دا دعا ویلې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یا الله د ټول دنیا مؤمنان سړي او مؤمنې خزي وبخي والمسلمین والمسلمات الله د ټول دنیا مسلمانان سړي او مسلمانان خزي وبخي الاحیاء منهم والاموات الله کمړی او ک ژوندۍ دا څنګه ذکر دی هیڅ ټیم په نه لګي تاسو وی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اوس دې باندې چې کوم اجر مرتب کیږي ثواب دا نه په حج کې پیدا کیږي نه په مونږ کې او نه په روزه کې او نه په بل کې او نه په بل کې اجر څونه دی الله چې د کمی ورځې نه دنیا جوړه کړې ده یا الله تر دې ورځ پورې چې څونه مسلمانان مړه دي او که ژوندي دي نو كتب الله له بكل حي وميت حسنا الله له په هر مړي او ژوندي ونی کی ورته نور ته دعا وکړه کله چې ته بل ته دعا کې نو ملائکه وي ولکه د سیستان دی لکه ورا نو د ټولې دنیا مړو ژوندو خزو سړو مؤمنانو مسلمانانو ته دعا وکړه نو الله د هر یو په سر ونی کی د لونی کړه یونی کی څونه شی دی قیامت کې به د انسان یونی کی کم شي پلار له باور شي مور له باور شي خزه ته به وي ته هم د جون مرګري وي د نیکی را کوي ز خپل کار کوم ما ته خپل لوی پندونه پراته دي زوی له باور شي په دې ټول خاندان به وګرځي څوک به یونی کی ورنکی یوم یفر المرء من اخیه الله وی تیخته به کوي منډې به وي ازما وروره چلته ټول نه درکې یو دلته الله دونه ډېرې درکې راشه جبال الحسنات جوړ کا د نیکو غرونه ځان له جوړ کا چې دا په تله د میزان کې د سورواړو یو غرب کې او د ځمکې سي الله ولګي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات نو دا چې دې ځای نه تاسو روان شئ او کور پورې ځئ او وایئ چې بل کار نه کوم همدا دعا به ویو زما په رب قسم دی چې دونه نیکۍ به جمع کوي چې به دې ټول خیبر پښتونخوا کې به نڅېږي ستاسو خو ډېر مهربان رب دی ډېر شفقت کوونکی نبی دی خو کش چې که موږ د دې پیغمبر دې طریقو ته وکتل صلی الله علی